کوم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوستانو مشهور ټیک ټاک سټار او ساده غوندې سړی چې بختي رحمان وفات شول. دوستانو بختي رحمان څنګه وفات شول؟ آیا د دې حقیقت څه دی چې آیا بختي رحمان څنګه وفات شو او په کوم ځای کې وفات شو؟ او دوستانو مور بیبي ډیر زیات وجړل چې زما یو ساده غوندې زوی و او په دې دنیا کې هغه هم زما نه لاړو او زه یوازې پاتې شوم. که ساده هم هو خو زما د زړه ټوکړه وه او ما ته د هر چا نه ګران و. دوستانو ډیر د غم او د افسوس مقام دی چې د ډیر مشهور ټیک ټاکر او فیسبوک باندې به دوستانو تاسو کتلی وي بختي رحمان. دوستانو هغه د ګاډي په اکسیډنټ کې وفات شو. دوستانو مکمل معلومات نه ځان خبرولو دپاره زمونږ دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ. او دوستانو د مور غریبي جړه او فریاد یې واورئ چې آیا مور غریبه جړه او څه فریاد کوي. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او دې سره د ټلۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیر د غم او د افسوس خبر مخې ته راغلی دی. بختي رحمان دوستانو د ګاډي په اکسیډنټ کې وفات شولو. دوستانو بختي رحمان نن سهار کې پېښور ته راتلو چې د ګاډي اکسیډنټ وکړو په هغې کې دوستانو دا وفات شولو. دوستانو مور غریبي ډیر زیات په چغو چغو وژړل او دا خبره یې کوله چې زما یو ساده زوی په دې دنیا کې هغه هم د دنیا نه لاړو او زما خاوند هم وفات شوی و او زما دا ساده زوی واده هم نه و. نو دوستانو مور غریبه ډیر وژړل او دا خبره یې کوله چې زه په دې دنیا کې یوازې پاتې شم او الله پاک دې ماته هم مرګ راولي چې زه هم د دې دنیا نه لاړه شم ځکه چې زما زوی او که ساده و که هر څنګه خلکو به تنګولو خو هغه زما ډیر زیات خیال ساتلو او ما ته به وي چې مور خیر دی خلک مې تنګي خو څه خبره نشته. دوستانو که چېرې تاسو زمونږ په دا چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.